بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه ناصر جمال پښتو ټي وي کې زه تاسو سره کلیوم. ناظرین، عوامي مسایل پروګرام کې نن موږ راغلي یو زم حواله ته د شرپو یو علاقه ده د دې وی سي چې کوم محرومیان دي کوم د دې مسایل دي دغه باره کې نن زموږ چې کوم موجوده زموږ د پروګرام ملمه دي یو د تعارف کې بزده وایم چې د یو خپل ژوند یو خولي چې کوم هغه حصہ ده هغه د سوشل کارون لور کړی دی او د سیاست نه علاوه چې دی د خپل علاقې د پر ډیر زیات خدمات دي دغه خدماتو په بنا باندې د دې خلکو د خوخه چې د دې د ووټ چې کم دی او د دې د چې کوم هغه مینه دی کس لور کړی دا محمد ابراهیم مومن صاحب یو خولي بیک گراوند دی جوړ کړی دی راځي چې هغه سره ملاقات وکړو او د دې حلقې او د دې د سیاسي بیک گراوند باره کې پوره معلومات نه وړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ناصر جمال صاحب څنګه یې؟ خیر ته خدای دعاګانې شکر الحمدلله. محمد ابراهیم مومن صاحب لغونته زموږ د ناظرینو ته د خپل سیاسي بیک گراوند باره کې لګوي. د ټولو ناول خو تاسو ناصر جمال صاحب ډیره شکریا ادا کوم تاسو د ټیم چې دومره راغلی او موږ لم ټایم راکو. نور چې څومره زمونږ د سوشل میډیا څومره مرونه دي هغې ټول موږ سره د دې عوامو په مسایل کې شریک دي. ستاسو یو جهان مننه کوم. سیاسي خو څنګه چې تاسو ته پته ده موجوده موږ را روانې دي سیاست کې زموږ تقریبا د 10 کاله به تقریبا کېږي. دې نه مخکې موجوده م زه د ولیج چیرمین د دې نه مخکې م پاتې شوي. دا دویم ځل دی ستاسو؟ دا زما دویم ځل دی سر. ټیک جي. دا که وګورو نن سبا خو ضروري هم ده د عوامو خدمت یوازې ځان لپاره نه ده چې یو سړی منډه ووایي. دې نه مخکې ما د دې ویلیج د دې غریب خلکو ماله ډېره مینه راکړې ده او ډېر عزت یې راکړی دی. دا ټول کریډټ که زه ووایم دا د دغه غریب ولس د دغه خلکو دي او دا د هغې مینه ده چې مال یې دغه مقام راکړی. نو انشاءالله چې زه به د دې دغه کم حق او کم اعتماد کړی دی انشاءالله دا به برقرار ساتم انشاءالله سر. ابراهیم صاحب تاسو وایي چې ستاسو دا دویم ځل دی. ناظرین دې کې زه همیشه دا یو خبره کوم چې دا پهله ځل ګټل دا ډیر غټ یو کریډیبیلیټي وي د انسان ډیر غټ یو ښکلی د تصویر کشي تاسو کولی شئ چې په پهله ځل ودرېږي او دی وګټي او چې دا دویم ځل ودرېږي دا د هغې نه غټ کریډیبیلیټي وي. د هغې وجه دا ده چې د کم د ووټونه اخیستي وو کم الیکشن د ګټلی وو هغې اعتماد د بحالو ساتلو. دا بحال ساتل دا ډېر ګرانه خبره ده. نو دا دویم ځل ګټل چې دی د هغې نه زیاته غټه خبرې. محمد ابراهیم مومن صاحب ستاسو په خاندان کې څوک داسې وو چې د هغې نه انسپایر وایي که نه ډایرکټ چې دی نو تاسو سیاست ته لاس واچوئ؟ دا خو که وګورو نو زمونږ په علاقه کې خو که لاول زه د هغې نوم وانلم نو هغه به دا مناسب وي چې زمونږ د شیرپو په خلکو کې حیات محمد خان شیرپو صاحب چې کوم دی دا سیاست په دغه د شیرپو په دې خلکو کې او په دغه ټایم کې راغلی و. دا خو هغوی دا راوړی سیاسي شعور ورکړی و دې ټولو عوامو له. بیا د هغې نه پس موږ به هم د علاقې زما رونو موږ خدمت کوو ځکه چې هغه نور سرکاري نوکران دي څه بهر دي. نو بیا زما د ورور او زموږ دا خواهش و چې یاره هسې هم د دې خلکو خدمت کوو نو موږ د سیاست غاړه اختیار کړل او بیا د دې خلکو خدمت ته راغلو په دغه لیکه باندې او انشاءالله چې دا هغه خلکو مجبور کړي وو ځکه چې د هغې به راتلل کومه مینه یې راکوله نو بیا وخت داسې راغلو چې یاره هغې ویل ته پخپله ودرېږه او ته ودرېږه. نو زه دا وایم چې د هغې هغه کریډټ او د هغه خلکو ته ورکوم چې کوم خلکو هغه موږ را مخې ته کړو خو زمونږ هغه نوم او هغه کم اعتماد چې و نو هغه غریب ولس زما د کلي یو برقرار موږ ته وساتو. نو دغه شان دی سیاست ته موږ رالو او دا هم پکې دویمه پیره ده انشاءالله. کوشش به کوو چې نور هم د دې غریب ولس دپاره مخکې کوشش وکړو لاړ شو چې د دې غریب ولس د ما د کلي د علاقې د هر غریب د هر بچي هغه حق راوړو او دې خلکو ته مخې ته کېدو. نو دغه شان یو سلسله سټارټ شول او زما هم خواهش ده چې یاره ګورو چې سیاست څنګه دی او سیاست اصل کې یو خدمت دی د خلکو که نه او دغه یو عبادت زه ګڼم. زما زړه کې دا ده که زما سره سیاست یو عقده وي که نه وي
نو زه چې کله هم په خپل داسې علاقه کې را تېرېږم نو د هر غریب ولس زما په زړه کې هغه درد وي که زه تا ته ووایم چې زه وایم چې زه هغه د خپلې خولې نوړی م ورسره نیم همداسې یو ټایم راشي چې زما سره که څه یي او که نه خو که غریب سړی راغلی دی نو ما بېنوا نه دی لېږلی او دا د هغوی مینه د هر ځای ته خلک داسې نه ځي چې کوم ځای کې د چا عزت وي هلته ځي او چې کوم ځای کې د چا خدمت کېږي هلته دی نو هغه خدمت دی د دغه خلکو کوو او انشاءالله زړه ته کم کس نږدې وي نو تکلیف کې چې دی پهله کم زړه ته نږدې وي پهله هغې له ځان رسوي که دا اوږده وي او که نه وي نو موږ به د دې خلکو خدمت کوو د هغوی زموږ نه خلاصون نشته او زموږ د هغې نه نشته دی ښه څه خبره ده محمد ابراهیم مومن صاحب ستاسو د حلقې چې کوم مسایل دي که هغې باره کې موږ خبره کوو بالترتیب کوو نو د روډونو هلته صورتحال څه دی داسې ده ناصر جمال صاحب که وګورو هلته کې ډېر څه شوي هم دي خو ډېرې محرومۍ هم شته په موجوده صورتحال کې که وګوري پرایمري سکولونه شته های نشته دی بیا زموږ ته د کالج ضرورت شته ځکه چې شیرپاو ډېره غټه حلقه ده په هغې کې یو غټ های سکول چې کوم دی هغه زه دې وخت کې که نامه وانخلم نو زه به وایم چې کوم سړی د تعریف لایق یا به کې زمونږ جناب آفتاب احمد خان شیرپاو صاحب چې کوم دی هغې دپاره یو کالج منظور کړو انشاءالله اوس سټارټ شو نو د هغې سره لږ چې کوم دی د غریب ولس تاسو ته پته ده چې چېرته هم تعلیم وي نه هلته رڼۍ زیات وي او چې کوم ځای کې تعلیم نه وي نو په هغه ځای کې جنګ جګړې او شور زیات وي ډېر دغه ډېر وي نو چې کوم ځای کې هم تعلیم وي نه هغه ځای کې هغه خلکو کې شعور زیات وي هسې هم که کوم ملکونه مو ګورې نو چې کوم خلکو تعلیم ترلاسه کړی هغوی ډېر څه حاصل کړي دي که نه ډېر مسایل دي زه به تاسو ته څه ووایم د بجلۍ مسایل شته زه تاسو نو بالترتیب تپوس کوم د صحت باره کې ستاسو وي سي کې څه ډسپنسري وغیره شته ژیره یوه زموږ په شیرپاو کې چې کوم دی آفتاب احمد خان شیرپاو صاحب چې کوم دی یو ورکوټی جوړ کړی چې په هغې کې دغه معمولي غوندې داسې د ماشومانو یا داسې راشي کېږي بل د اوسه پورې که نور حکومتونه کم راغلي دي وي سي کې شته زموږ وي سي کې نشته زموږ نه اخوا چې کومه وي سي ده زه په خپله د هواري یوسو سره او د هغې زیم یو سي کې شته خو زموږ په وي سي کې نشته نو زموږ وي سي دپاره هم پکار دی ځکه چې د دې خلکو دپاره علقې غټې دي چې هر وي سي ته خپل خپل حواله شي لکه څنګه چې وګورو موږ ته د هر وي سي دپاره خپل د یونین کونسل سیکریټري راکړی شوی دی دغه شان ته د هغې هغه ټول سیسټم موږ ته حواله دی که دغه شان میلاو شي دې خلکو غریبو ته به ستاسو وي سي ما کتلی ده چې د ماشاءالله لکه ښه کافي لویه حلقه ده د دې خلک هم زیات دي کورونه هم زیات دي نو ظاهره خبره ده چې د دې خپل هم حقوق شته بالکل که فرض که په بله وي سي کې ده پکار ده چې یاره وي سي کې ډسپنسري پرایویټ سوري دا پرایمري سکول هلکانو جنکو که بیا تېنه میډل او های تېنه لرې وي نو هغه بیا پکار وي خو بهرحال دا دې باره کې خبره کوو خو کوڅې وغیره پخې دي لکه ستاسو یاره جي زه که د موجوده وګورم نو زمونږ چې کله ایم این اے ایم پی آی راغلي وو هغوی کار کړی و په دې موجوده چې کوم ګورنمنټ دی نو په دې کې هغه شان خدمت زمونږ د وي سي ونه شو کو اخوا شوي نو هر سړی هغه ځای ته زور کوي خو زه دا وایم چې کوم ځای کې پاسماندی لکه چې هغه ځای موږ راونیسو هلته کار وکړو ځکه که موږ وګورو نو داسې ده زموږ د پښتنو یو رواج دی او موږ ته به خپل پلار هم ویلي او حق هم دا ده چې کم ورور په اسماندی هغه به نه پرېږدئ خو کومه علاقه په اسماندی هغه موږ پرېږدو نو هغې مسایل زیاتېږي او هغه خلک څوک دي زما ځان دی بلکل که د دې معاشرې هر مشر دی نو زموږ مشر دی بلکل کو کم زموږ همزولی دی زموږ رور دی او کم زموږ نه کشر دی نو زموږ بچی دی که موږ دا نظر دغه علقې ته وکړو نو انشاءالله چې د دې خلکو خدمت به کېږي زما خپل سوچ فکر دا دی چې زما نه څومره کېږي زما درونو نه په دې علاقه کې نو زه به انشاءالله د دې غریب ولس دپاره که خیر بې غیر عقدې
بغیر سبا ان شاء الله د دې خدمت کوم او لګیا به مونږ خیر ځکه چې دا ما باندې خپل پرس کاری چې د دې خلکو خدمت وکم خاصه سوچ دی ان شاء الله. محمد ابراهیم مومن صاحب دا راته وایي چې د بجلی صورتحال ستاسو په علاقه کې څه دی؟ یره جی د بجلی صورتحال ډیر زیات ګډوډ دی موجوده. په دې کې ما زه لاړم یو د کم ولټیج مسله بیا ما ته ویل چې دلته کې مونږ ته د پیډر مسله ده زمونږ چې څومره اواز ځي نو مونږ د هغه ځای پورې تللی شو. ظاهره خبره دا ده چې کوم ځای پورې زمونږ غاز مونږ کوشش کوو چې د غټو نه غټو ځایونو ته خپل اواز ورسوو لکه څنګه چې تاسو راغلي ستاسو په وساست باندې دغه شان نورو ملګرو نو هغې کې د پیډر مسله وه چې یاره ستاسو پیډر اورلوډ دی زه پکې بیا اے سی صاحب دی زمونږ د تنګي هغې له پکې لاړم بیا پکې زه ډي سی صاحب له رالم اکسین له یعنې چې ډېر ما مزل وکړو خو ما کوشش دا وکړو چې یاره دې مسله حل شي. بیا راته هغوی ویل چې یاره یو پیډر دی هغه به وکړو خو بجلي چې رام شي نو په یو تار کې وي بلکې نه وي ورټیج ورلوډ چې کوم دی کم وي ورلوډ شي بس پیډر ورلوډ شي د هغې سره ټریپ شي. هلته کې ډېر داسې مسایل دي چې د هغې مین یو ټرانسفارمري غټ ګریډ کې لګي د هغې ضرورت دی نو د هغې دپاره به زما په خیال چې دا ټولې مسایل حل شي. دا د موجوده ګورنمنټ کار دی. ظاهره خبره ابراهیم مومن صاحب څوک داسې ایم این اے ایم پی اے دی چې هغه تاسو سپورټ کوي ستاسو وي سي کې څوک شته داسې؟ یاره په موجوده کې که زه ووایم تنقید په سیاست کې څه کار نه دی او نه زموږ د عادت دی. موږ ته خپل مشرانو دا ښودلي چې سیاست کې په خپل ځای هغه تنقید نه خو چې کوم ټایم کې د کوم ګورنمنټ حق جوړېږي چې هغه خلکو عوامو له ریلیف ورکړي او دا د هغې کار دی. دلته کې زموږ ایم این اے صاحب چې کوم دی اوس خو هغه دی او ایم پی ایم د پی ټي آی دی نو کوششونه هغوی هم کوي. زه نه وایم چې یو سړی سیاست کوي هغه به هسې ناست دي خو لکه زمونږ په وي سي کې داسې څه کار ونه شو چې یاره مونږ ووینو که نه تاسو خوشحاله شئ چې یاره مونږ داسې وکړو صوبایي حکومت مونږ داسې وکړو صحیح راکړل ماله نه دا خلک د هغوی هم دی او زما هم دی ناجي نه د دې په وډ خلکو باندې په وډ باندې دغه ځای ته رسي ایم پی ایم نه جوړېږي نو دا په کار هغوی له چې څنګه دې خلکو ته نظر کوي هغه هغوی کې د هغوی په زړه کې ده او موجوده دغه صورتحال صحیح ده جی. د ګیس صورتحال څه دی؟ یاره جی د ګیس د دې نه مخکې چې کوم دی زموږ افطار احمد خان شیرپاو صاحب چې کوم دی ګیس راوستی په هغه حلقې کې دا په پیل ځل باندې ایم پی اے ایم این اے د پی ټي آی جوړ شو. د دې نه مخکې چې څومره هم سیاست شوی دی نو هغه کارونه هغوی کړي دي نوی پراجیکټ پکې نه دی شوی نو په هغې کې بیا یو پایپلاین چې کوم دی زموږ سایټ ته لږ کم راغلی و په هغې کې موږ بیا آفتاب شیرپاو صاحب له لاړلو او بیا موږ ته هغې د دې اتومانزو نه داسې په سایټ باندې بل یو پایپلاین منظور کړو. اوس هم ګیس په هغې کې نه راځي ځکه اوس موږ ته دومره ګیس را پرېږدي چې بیا موږ د ګیس افس ته ورغلو هغې سره موږ دلته کې آی ډي سی صاحب سره میټینګ وکړو. میټینګ هم موجوده شته د عوامو کتلی هم دی د دې غریب ولس دپاره اوس هم کم وي ګیس نه وي په دې اوړي کې موږ ته ګیس نه وي نو په جمع یې خو راغلو نه ژمي کې خو به ذخیرې فضل دی هغې کې خو توقعات بالکل مه ساتئ. محمد ابراهیم مومن صاحب د سرکاري وړه ستاسو د وي سي ته میلاویږي؟ بالکل سرکاري وړه راځي خو هغه زموږ سره اختیار نشته په دې باندې د زموږ چې کومه دویمې وي سي ده د زیم هلته راځي خو دا د موجوده ګورنمنټ کار دی چې دا که زه دا وایم که د پی ټي آی چیرمین دی او که د قومي وطن پارټۍ دی که د ان پي دی که د هرې پارټۍ د هر څه تعارف ساتي په کار دا وه چې دا هغوی ته راتېره دې خلکو خدمت یې کولی هغوی چې کوم دی د غریب ولس دپاره ورکولی راځي خو زما حلقې ته نه راځي. موږ ډیمانډ هم کړی دی وینا هم کړې ده خو موږ ته د هغې څه ریسپانس رانغلو. دې کې به ناظرین زه یو خبره ایډ کړم چې چیرمنان منتخب شوي دي که د جے یو آی دی که د پی ټي آی دی که د اے ان پی دی کیو ډبلیو پی دی پیپلز پارټۍ دی چې د هرې پارټۍ سره تعلق ساتي. مسله دا ده چې چیرمین له فنډ هم نشته چیرمین سره اختیارات هم نشته دا اوړه دي کم از کم چې دی ورکړی وي او دا د دې په لاس باندې تقسیمېدی نو زه کم از کم دومره خو به وي چې معمولي خو به یو سهاره میلاو شوی وي چې دې نه دا وډ دې ته میلاو شوی دی نو زه راشه څه لږ خو هغه سترګې بیا ورله تورې کړې وي. مسله دا ده چې یاره هغې کې به هم سیاست کېږي بعضې ځایونو کې چې دا اوړه چې دی
بعضې دغه ته مونږ لاړ شو مونږ چونکې پوره KPK کې ګرځو خو بهرحال بعضې داسې NAP کې داسې ځایونو ته لاړ شو چې هلته کې هغه سیاستدان چې دی ډېرو اوس لا چینج هم کړل او خدا دې چې اوس هم لا ډېرو کسانو دا ساتلي دي چې هغه اختیارات یې ځان سره ساتلي دي خپلې پارټۍ سره ساتلي دي د صفا اوبو دپاره څه ټیوبویل وغیره شته دی محمد ابراهیم یېرې چې زما په VC کې نشته دی دا ده چې دا په نورو نسبت د اسلام آباد چې وګورو نو اسلام آباد نه زمونږ اوبه ښه دي خو لکه داسې یو سهولت نشته دی یا داسې یو ځای راشي بعضې نیمګرمي چې د هغې کې یو ټیوبویل د دې غریب ولس دپاره د سهولت اوس چې کوم موجوده سیلاب راغلی و نو د ټیوبویلو ډېر ضرورت دی اوس چې کوم سیلاب رالو جمال صاحب وګورې نه هغه سیلاب هغه پلونه یې وړل بالکل نو هغه ټیم کې هم زموږ سوچ و چې یاره دې غریب ولس د دې زمیندارو دپاره دا 5 میاشتې پس 4 میاشتې پس چې کوم دی دا د یو دغه اړخ ته روانه ده دا خبره د دې چې د نقصان اړخ ته ځکه چې هغه پول څنګه هغه اوبه یوړو نو په هغې کې بیا دا اوبه نه راډب کېدي چې دا دی واپس دی ورګوټي نیر ته راوخېږي او دا زمیندار خپل لکې دپاره چې کوم یا چا ګنې کرلې یا چا غنم کرلی دي نو د هغې دپاره اوس هم چې کوم دی هغه غریبو خلکو ته اوبه نشته که تاسو داسې سروې وکړله او ډېرو ته معلومه ده نو هغه ګنې اوس هم چې کوم دی هغه اوبو سیز دی ګنې نو د هغه زمیندار خلک د اوبو د وجې ډېر محروم دي خو دا چې ته ټیوبلې وې نو دومره ده چې د دې غریب ولس دپاره به دغه د ځمکې ته یو دغه تحقیقاتي فصل ته نه هغه خو به خرابېدی نه نو ډېره غوښتنه کوو چې یاره کوم ځای کې حق جوړېږي هغه ځای کې ورکړي دا موږ نه ویو چې یاره موږ له خامخا راکړه موږ دا غوښتنه کوو چې نه وګوره کوم ځای کې د یو څیز حق یې هلته ولګوو که بعضې نیم ځای کې داسې کارونه هم شوي دي چې په یو ځای کې د څیز ضرورت نه هلته خلکو دوه استعمال دوباره شوي دي دوه نو موږ ویو چې هر ځای ته دومره ورسي د چا څومره حق وي هغه ځای ته ورشي نو کوشش ته زموږ جاري دی او انشاءالله چې تر کومې پورې که سیاست دی او کو داسې خو انشاءالله زه به خپل کوشش زه به خپله د دې غریب ولس دپاره هر ځای ته منډې وهم هر چا ته به لاس وررسوم او هر چا ته به دا غوښتنه کوم چې زما د غریب ولس ما ته په دې ځان بدې نه ښکاري ځکه چې زه به ترې په زور هم واړم دا چې وټ واخلي نو لازما خبره چې خدمت کوي د خلکو نو زه به کوشش کوم چې ماله کومو خلکو زه به د دې خلکو نه خپله غوښتنه کوم انشاءالله ډېره مننه ستاسو محمد ابراهیم محمد صاحب مهرباني جي ستاسو د ټایم د راکولو قیمتي ټایم ستاسو ډېره شکریه ادا کوم ستاسو د ټول کیمرامان صاحب چې موږ له هم ټایم راکړو او موږ نه هم دغه یو څو د دې غریب ولس تپوسونه وکړو ډېره مننه السلام علیکم سر وعلیکم السلام ناظرین دا محمد ابراهیم مومند صاحب زه د یو خبره چې کم کسان چونکې زراعتو سره د هغې تعلق نه سټوډنټان یا مطلب هغه ښاریو کې اوسېږي هغه د زمیندار د ژوند نه نه خبر نو محمد ابراهیم صاحب چې کوم دا خبره وکړه چې یاره د زمیندار دا ګنې دا فصل دا تاسو لږ غوندې خیر دی که ټایم وباسئ لږ غوندې د زمیندار دا ژوند تاسو وګورئ چیرې دلته دا پریشاني څومره جوړه شوې ده خاص کر د سیلاب چې دی دلته کې ډېر زیاته تباهي راوستې ده اوس هغه ټیم کې الحمدلله شکر الحمدلله دا هم غټه خبره ده چې پاکستان کې ټولو خلکو چې د سیلاب زدګانو لپاره امداد وکړو تاسو یقین وکړئ که هغه کافي دی د هغې معیشت بالکل تباه شوی دی خاص کر د زمینداري بالکل غرقه ده اوس د دې د چې کله څه ټیم د فصل کرلو دې دپاره د عجیبه خوبونه کتلي وو فلانکي له به د تخم پیسې ورکوم فلانکي راپورې د دکاندار پیسې دي د زوی واده به کوم د لور واده به کوم دا او دا او دا شل قسم دی خوبونه کتلي هغه خوبونو باندې د سیلاب اوبه راغه او هغې ځان سره هغه هر څه یوړله لږ غوندې موږ احساس وکړو زموږ ګورنمنټ له پکار دی صوبایي حکومت له پکار دی چې دې له څومره زیات ریلیف ورکړی کېږي هغه ورکړی شي چې دا خلکو ډېر زیات لکه تکلیفونه وکته اسم زموږ خیبر پښتونخوا د دې نه مخکې دهشتګردۍ بیا د هغې نه مخکې د هغې نه پس 2010 سیلاب اوس بیا دا سیلاب نو دی قوم د پښتون قوم ډېر زیات غمونه او دردونه کتلي دي په کار دی چې دې کې لږ غوندې دې ته ریلیف میلاو شي اجازت غواړو ډېره مننه السلام علیکم